ته. یعنی حرام میاشتې ورته ویلې چې په دې میاشتو کې کافرانو، مشرکانو، بت پرستانو هم یو په بل باندې حملې نه کولې. یعنی چې کافر و نه یې الله منه، نه یې قیامت منه، نه یې حساب کتاب منه. کافرانو په دې میاشتو کې یو په بل باندې برید نه کاوه. او تاسو په دې مبارکه میاشت کې راغلی او برید مو وکړه په دې خاطر چې تاسو سره جازونه دي، تاسو سره زور دی، تاسو سره طاقت ده، تاسو سره هوایي برید ده. طاقت تماری ہے خدا ہمارا ہے نه. دا هر څه دعوی تاسو کوي. آیا مسلمانی دا شوه؟ انما المؤمنون اخوه چې په قرآن کې الله پاک وایي مؤمنان رور نه دي، نو مؤمن به راپورته کیږي په مبارک میاشت کې به په مؤمن باندې برید کوي، د یوې کورنۍ ټول غړي به په شهادت باندې رسوي. څه جواب لرئ؟ بأي ذنب قتلت، په کومې ګناه مو ووژلو، د دې څه هغه شته؟ هغه سړي چې ویلې چې په دغه ځای کې مې ورندار پرته ده او دلته به مې ورور پروت وي او هلته مې ورېرې پرتې دي او دلته مې بچي پراته دي، ای خلکو خدای او رسول ته وګورئ، دغه خاورې لرې کړئ، د دې لاندې زموږ تنکي تنکي معصوم بې ګناه بچي پراته دي. نو آیا هغه سړي ته تاسو ځواب لرئ؟ هغه ته څوک ځواب لري؟ فلهذا لطفا دا یوه خبره کومه، جناب ډاکټر صاحب وایي، ډاکټر صاحب عاطف مختار او جناب مبلغ صاحب چې تاسو دلته هوست یا کو هوست یاستئ، هیڅ کله دا سوال د چانه مه کوئ، هیڅ کله دا نظر مه ورکوئ چې اسلامي هیواد په اسلامي هیواد څنګه. هیڅ کله موږ دوی ته اسلامي نشو ویلی. زه یو نتیجې ته رسېدلی یم چې د پاکستان دشمني نه د داود خان سره وه، نه یې د ظاهر خان سره و، نه یې د ترکي و فیض الامین و ببرک و ډاکټر نجیب سره و، نه یې د هغه نه وروستو د استاد رباني و احمد شاه مسعود و، نه یې د مثلا اشرف غني و کرزي سره و. د دوی دشمني صرف او صرف د افغانستان د ارګ سره ده. هغه که ارګ ته طالب رسیږي دشمني ده، که مجاهد رسیږي دشمني ده، که خلقي و پرچمي و سیکولار رسیږي دشمني ده، که سبا ډاکټر صاحب وایي ته یې تا سره دشمني ده، که بیا فوزیه کوفي راولي فوزیه کوفي سره به دشمني وي، که احمد مسعود راولي احمد مسعود سره به دشمني وي. د دې پاکستان د لاسه استاد برهان الدین رباني آرام حکومت په کابل کې ونه که تر دې پورې چې هغو راپورته سو د دوی په سفارت برید وکړه، وایي به تنګ آمد به جنګ آمد، پزې ته یې راوستل. نو چې استاد رباني په آرامه حکومت ونه که، احمد شاه مسعود په آرامه حکومت ونه که، نو بیا به صلاح الدین وکړي که احمد مسعود به وکړي او که به فوزیه کوفي وکړي چې کرزي و. نو فلهذا راځي افغانانو متفق شئ، متحد شئ. موږ نه غواړو پاکستان سره دشمني، موږ نه غواړو سره جنګ، خو دوی غواړي. د دوی لخوا په موږ راتپل کیږي. دوی د چې بدماشي کوي، دوی د چې مشروطي کوي، دوی د چې وروره د کله ځي. تاسو فکر وکړئ زموږ په مقابل کې دوی اشدا دي. د مؤمن مسلمان خو صفت دا وي، د قرآن له مخې تاسو ته وایم جناب ډاکټر صاحب، محمد رسول الله، قرآن کې وایي چې محمد د الله رسول ده. والذین معه اشداء علی الکفار، څوک چې د محمد رسول الله په شاوخوا کې دي، یعنی اصحاب کرام د ملګري، دوی د کفارو په مقابل کې سرسخته دي او دوی په خپلو کې ډیر مینهناک متواضع دي او په خپلو کې ډیر هغه دي. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، په خپلو کې مهربان دي. اوس معامله سرچپه شوې ده. پاکستان ته چې تاسو اسلامي هیواد وای، د مؤمنانو په مقابل کې اشدا دي او د کفارو په مقابل کې ټرمپ ته سر مچي کوي، لاس ورته مچي کوي، چاپلوسي ورته کوي، د چاپلوسي ریکارډونه ویډیوګانې ټول نړۍ او دنیا وکړه. د نورې نړۍ مشران وزیران چې د وزیر اعظم یا پریزیدنت مشران چې ولاړ د ټرمپ وخت کې ټول داسې د هغه ته ګوري چې واه خدایه دې سړي کې خو د وزیر اعظم یو ذره هم هغه پرسنالټي نشته ده په شهباز شریف کې. نو تو خدای زه یو کافر مشرک ته لاس مچي کوي او هغه ته متواضع او د مسلمان په مقابل کې ته څنګه اجازه ورکړي چې په مبارکه میاشت کې د الله اکبر په وخت کې ته ور باندې برید وکړي؟ بیا د اسرائیلو پر غزې